الله تعالی څنګه هغه کسان بیرته را ژوندي کوي چې غرق شوي وي، سوځېدلي وي یا خوړل شوي وي. کیدای شي تا ته هم دا سوال پیدا شوی وي، څنګه به الله تعالی هغه انسانان بیا را ژوندي کوي چې په سمندر کې غرق شي او سوځېدلي اوسي او یا خاورې شوي وي؟ دا پوښتنه ډېرو ته ګرانه او مشکله ښکاري، خو قرآن کریم پکې یو عظیم راز ته اشاره کوي او وایي پر هغه ورځ به له خپلو اجداسو چټک راووځي لکه د هدف پر لور چې منډې وهي. دلته سوال دا پیدا کیږي چې ولې الله تعالی د قبر پر ځای اجداس استعمال کړي؟ د دې دواړو فرق په څه کې دی؟ قبر هغه ځایونو ته موږ وایو چې پکې انسانان ښخوو، او اجداس د انسان ژوندي پاتې شوني اجزا دي، حتی که په سمندر کې غرق شي، وسوځېږي یا وخوړل شي، دا اجزا لا هم په ځمکه کې موجود وي. ځکه الله تعالی د قیامت د ورځې د راپاڅېدو ذکر کوي او الاجداس کلمه ورته کاروي، نه د قبور. الله رب العزت فرمایي هغه ورځ چې ځمکه به بله ځمکه شي او اسمانونه به هم بدل شي، دا ځمکه، دا قبرونه، دا نښې ټول به ورک شي. زلزله، اورونه، لوی بدنونه، دا به هر څه له منځه یوسي. نو بیا به خلک له کومه راووځي؟ ځواب یې دا ده، قرآن عظیم الشان کې الله تعالی فرمایي وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، یعنی کله چې قبرونه ګډوډ شي، یعنی نه یوازې دا چې قبرونه به خلاص شي، بلکې ټول ذرات، ټول اجزا، ټول اجداس به راوټوکېږي. د انسان بدن له څه شي نه جوړ دی؟ له خاورې نه، او همغه خاوره د اصلي جوهر ساتي. الله تعالی بیا په قرآن عظیم الشان کې فرمایي الله تاسو له ځمکې د نبات په څېر راټوکلي یاست، بیا به مو پکې ور واچوي او بیا به مو ترې راوباسي. د بیا ژوند راز لکه نبات، الله تعالی فرمایي موږ له اسمانه برکتناکه اوبه نازلې کړي او پرې مو باغونه او حاصل لرونکي دانې راټوکولي، همداسې به ستاسو راوتل هم وي. د رسول الله علیه الصلاة والسلام یو حدیث هم دا معنا لا پیاوړې کوي، وایي چې بیا به الله تعالی یو باران راولېږي، نو خلک به ترې راټوکېږي لکه نبات، انسان به ټول خراب شي، مګر یو کوچنی هډوکی به پاتې شي چې الله به ترې بیا انسان جوړ کړي. څوک که په سمندر کې غرق شي یا وسوځېږي یا وخوړل شي یا د نړۍ هر ګوټ ته ټوټې ټوټې شي، الله تعالی ته دا هیڅ سخته نه دی، ځکه الله له اجداس نه خبر دی، له هرې ذرې نه خبر دی. را ژوندي کول دومره اسانه دي لکه د باران وروسته د نبات راټوکېدل. د انسان جوړول الله ته دومره اسانه دي لکه د یوې دانې رازرغونول. سبحان الله. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.